السلام علیکم، زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د لاسه 30 کسان مړه شوي دي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا د بلوچستان دوره وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پیښور ماډل ټاون په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. پی ډی ایم د کرونا وایرس لوجې د حکومت د طرفنا په جلسو باندې د پابندۍ د حکم منلو نه انکار وکړ. جلسې او احتجاج به هم دغه رنګي جاری. مولانا فضل الرحمن مریم نواز په مانسیرا کې یو لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. حکومت د پیښور پولیس ته روزانه د 500 نشیانو د نیولو حکم ورکړی دی. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د صوبایي وزیر امجد علي د مور فاتحه خواني وکړه. دفتر خارجه وضاحت کړی چې د امریکې د طرفنا د اسرائیلو د تسلیمولو د دباو خبرونه دروغ دي. مشهور ټي وي اداکار انکل جان حق ورسید. د امریکې پخوانی صدر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د داندلۍ الزام لګولی دی. کراچی کنگ پی سی ایل ټایټل په خپل نوم که. دا په پی سی ایل کې د کراچی کنگ اولنۍ ګټه ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې په ملک د کرونا وایرس د لاسه 30 کسان نور مړه شو. د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره د 100,000 نه زیاته شوه. په تیرو 40 غنټو کې په ملک د کرونا وایرس 2298 مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک د کرونا وایرس د فعالو کیسونو شمیره 10382 ته رسیدلې ده. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک د کرونا وایرس د لاسه د مړو شمیره 2213 شوه. بل اړخ ته د پیښور یونیورسټۍ ګڼې شعبې بندې کړې شوي دي او ویلې شوي دي چې د 14 ورځو قرنطینه مکمل کېدو نه پس به دا شعبې په دویم ځل باندې کولاولی شي. وزیر اعظم عمران خان د دوایانو د 2 کمپنیو سره د کرونا وایرس د ویکسینو په حواله باندې رابطه کړې ده. وایي چې په اولنۍ مرحله کې به دا ویکسین 1 کروڑ خلکو ته لګولی کیږي چې په هغې کې به په فرنټ لاین باندې کارکوونکي کارکنان او مشران خلک شاملي. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا حکومت په هر قسم جلسو او جلسونو پابندي لګولې ده. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اپوزیشن مشرانو سره د رابطو د پاره د صوبایي کابینې د وزیرانو یو 15 تنیزه کمیټي جوړه کړې ده.
دا کمیټي به د اپوزیشن مشرانو سره ملاقاتونه کوي او هغوی به د کرونا وایرس د تازه ترین صورتحال نه خبروي. د ایس پی آر د وینا مطابق آرمی چیف جنرل قمر باجوا د بلوچستان دوره وکړه. کور کمانډر صدرن لیفټیننټ جنرل محمد وسیم اشرف د استقبال وکړ. د پدې مقاویل دي چې ملک دشمنه خلک په بلوچستان کې دهشتګردۍ ته هوا ورکوي. آرمی چیف جنرل قمر باجوا په دې موخه باندې مختلفې وسلې وکتې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته د پیښور ماډل ټاون په حواله باندې په اجلاس کې بریفینګ ورکړی شو. وزیر اعلی په دې موخه باندې هدایات جاری کړل چې د پیښور ماډل ټاون دپاره د ټول سهولتونه په یو وخت باندې ورکړی شي. د وی چې د کمې آمدنۍ والا خلکو لپاره به د کورونو په خصوصي توګه انتظام کولی شي. د په رابطه سړک باندې زر تر زره د کار شروع کولو هدایات هم ورکړه. پی ډي ایم د کرونا په وجه باندې په جلسو جلوسونو باندې د لګولی شوې پابندۍ د منلو نه انکار وکړ او اعلان یې وکړ چې د پی ټي آی د حکومت خلاف په احتجاجي تحریک جلسې او جلوسونه همدغه رنګې جاري. دا اعلان د پی ډي ایم د اجلاس د ختمېدو نه پس د پی ډي ایم مرکزي صدر مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړی دی. په دې موقع په پی ډي ایم کې شامل د ټولو سیاسي جماعتونو مشران موجود وو. بل اړخ ته د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د پابندۍ باوجود په مانسیره کې یو لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. حکومت مسلم لیگ نون ته په مانسیره کې د جلسې د اجازت نه ورکولو فیصله کړې وه، خو مسلم لیگ نون د دې پابندۍ باوجود په مانسیره کې یو ډېره لویه جلسه عام وکړه. مریم نواز د جلسه عام ته په خپله وینا کې وویل چې میا نواز شریف ته د مانسیرې د خلکو د خدمت سزا ورکولی کیږي. دې زیاته کړه چې په ملک کې د سلیکټډ حکومت په موجودګۍ کې به د وړو او چینو غلا هم دغه رنګې جاري. دې جلسه عام ته د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام او نورو مشرانو هم وینا وکړه. مریم نواز مخکې وویل چې د میا محمد نواز شریف بیانیه اوس د پوره قام بیانیه جوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور پولیس ته هدایات جاری کړي دي چې په روزانه بنیادونو د 500 نشایان گرفتاروي او د فعالۍ مرکز ته دی منتقل کوي. بل اړخ ته د پیښور پولیس په ګڼ شمېر کې نشایان گرفتار کړي دي. د حکومت د دې هدایاتو نه پس د سوشل ویلفیر د اهلکارو هفتواري چوټۍ منسوخ کړی شوي دي. دا خبره د سوشل ویلفیر سیکرټري په خپل یو بیان کې کړې ده. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش د صوبایي وزیر امجد علي د مور فاتحه خواني کړې ده. دفتر خارجه وضاحت کړی دی چې د اسرائیلو د تسلیمولو په سلسله کې په پاکستان باندې د امریکې د دباو خبرونه دروغ دي. په دې وضاحتي بیان کې مخکې ویلی شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان په واضحه توګه باندې دا خبره کړې ده چې د فلسطین د منصفانه حل پورې د اسرائیلو د تسلیمولو سوال نه پیدا کیږي. بل اړخ ته وفاقي مشر خزانه حفیظ شیخ او وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فرات پریس کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې زمونږ حکومت د جولای نه تر اوسه پورې یوه پیسه قرضه هم نه ده اخیستې. بل طرف ته مونږ 15 اربه روپۍ قرضه واپس کړې ده. دې زیاته کړې ده چې په ګرانۍ د قابو موندلو دپاره کوښښونه جاري دي. دې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې د بلاول بټو زرداري په بیان کې هیڅ صداقت نشته. پاکستان ټلویزیون مشهور اداکار د انکل جان کردار د همیشه دپاره خاموش. اداکار جانی خان حق ورسېدو په اسلام آباد کې خاورو ته وسپارلی شو. د خپلې اداکارۍ شروعات د پیښور ټلویزیون نه کړي وو. د امریکې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې د داندلۍ الزام لګولی دی. د جو بایډن د واضحې برترۍ باوجود د امریکې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ په دې خبره باندې ضد کوي چې په انتخاباتو کې داندلي شوې ده.
د انتخاباتو د نتیجو نه یوه هفته پس یو ځل بیا د انتخاباتو د نتیجو نه منلو خبره کړې ده. کراچي کنګ د پی سی ایل ټایټل په خپل نوم که. دا ټایټل کراچي کنګ په اولني ځل باندې ګټلی دی. لاهور قلندر اول بیټینګ وکړ او د 7 کلاړیانو په سوځېدو باندې 140 رنزونه جوړ کړه. دغه رنګې لاهور قلندر کراچۍ کنګز ته د 115 رنزونو هدف ورکړ. کراچۍ کنګز د 15 لوبغاړو په سر په 13 ورونو 4 بالونو دغه رنزونه پوره کړه او دغه رنګې دا میچ په خپل نوم کړ. کراچۍ کنګز په اولني ځل باندې پی سی ایل ټرافي ګټلې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.